د ملت بابا یا هم احمدشاه بابا. راځئ نن احمدشاه بابا وپیژنو. له موږ سره اوسئ. احمدشاه بابا په 1922 زیږدیز کال په هرات یا ملتان کې زیږېدلی. د احمدشاه بابا زیږېدنه په هرات کې سوې. پلار یې زمان خان نومیده چې په هرات کې د افغاني قبیلو مشر و. د زمان خان د مړینې وروسته ذوالفقار د مشري چارې په غاړې واخیستې. د احمد خان پالنه او روزنه د هغه نومیالۍ مور زرغونه انا او ورور یې ذوالفقار کړی. احمد خان په کوچنیوالي کې د مروجو علوم په زده کړې پیل کړې. ذوالفقار د مشري پر مهال داخلي قبیلوي اختلافات او د بلې خوا د صفوي حکومت د افشار نادر د بریدونو او یرغلونو له امله ډېرې ستونزې سره مخامخ و. څو وارې پر هرات باندې بهرني بریدونه پر شا وتمبل او هم د داخلي جګړو د ختمولو په لټ کې و. خو بالاخره اړ سو چې په 1930 زیږدیز کال کې د هرات څخه فراه او بیا د هغه ځای کندهار ته ولاړ سي. دا هغه وخت و چې میرویس نیکه زوی شاه حسین واکمن و. ذوالفقار او احمد خان د هغه دربار ته ورغلل. هغه شاه حسین د قبیلوي اختلافاتو او ځینې احتمالي خطرونو له امله ذوالفقار خان او د هغه کشر ورور احمد خان چې دا وخت به یې عمر 10 کاله و بندیان کړل او تر 1930 زیږدیز کاله پورې 6 کاله بندیان و، تر څو چې په دغه کال افشار نادر کندهار ونیوه. دواړه وروڼه یې د نورو بندیانو سره یو ځای له بنده آزاد کړل. ذوالفقار خان یې مازندران ته واستاوه او د څه وخت وروسته یې د زهرو په واسطه ووژه. نادر افشار څوک و؟ نادر افشار د امام قلی افشار زوی په کال 1935 زیږدیز کال له ایران راغی. د هوتکو د پاچاهۍ او هرات کې د ابدالیانو حکمراني رنګه کړه. په تیره بیا د کندهار په نیولې د هوتکي پاچاهۍ بیخي پای ته ورسوله. نادر افشار د کندهار د زاړه ښار د کلابندۍ پر وخت د کندهار د اوسني ښار لویدیځ خواته پر نمناکو ځمکو په نامه یو ښار ودان کړ او هغه یې په 1930 زیږدیز کال په خپل نامه سکه ووهله. زوړ ښار یې ونیوله او ویې نړوه چې تر اوسه هماغسې ویجاړ پاتې دی. نادرشاه بې له ځنډه د کابل خواته ولاړ. د غلجۍ کلات یې ونیوله او خپل لښکر یې غزني او کابل ته واستاوه. دا مهال د کابل حکمران د ډهلي د دربار لخوا ناصر خان یو غښتلی زړور او د خلکو خوښ سړی و. دا چې دهلي دربار ملاتړ نه کوه او تنخواه یې نه ورکوله ځکه یې ځان ټینګ هم نه کړی سو. خو سره له هغه ناصر خان، شیرزا خان او نور افغاني ټبرونو په مرسته کابل ساته. رحیم الدین خان کټوال په ښار کې کلابند و چې په پای کې نادر د کابل ښار کلاوې ورانې او ویې نیوله. احمد شاه ابدالي د هرات د حکمران زمان خان چې له مخه یادونه وسوه زوی په خټه ابدالي سدوزي په 1922 زیږدیز کال د زرغونې نومې میرمنې له نسه چې په خټه لوکوزی په ملتان یا هرات کې وزیږېده. سره له دې خدمته چې د سند له مخې کشر و خو د خپل سلطنت په وخت کې افغانستان ته لوی خدمت وکړ چې له همدې امله د افغانستان خلکو ورته د بابا لقب ورکړ. د احمد شاه بابا مړینه. احمد شاه بابا د خپل ژوند په پای کې د پرله پسې جګړه ییزو یونونو د کړاو له امله کمزوری سو او دا یې دې ته اړ سو چې د کندهار ښار کوزک توبې غره ته چې لوړ او ښه هوا یې درلوده ولاړ سي. تر څو میاشتې وروسته په 1966 هجري کال د رجب پر 20 د جمعې په شپه همالته د پزې د سرطان له امله وفات سو.